بسم الله الرحمن الرحیم. د الکينونو جمعي تعامل د هیلوجن اسیدونو سره. مثلا ما سره الکین دی، دا یو الکین دی او د دې تعامل زه کومه د اچ ایکس سره، او ایکس ما سره څه دی؟ ایکس کېدای شي ما سره کلورینی، کېدای شي برومینی، کېدای شي ایودینی، کېدای شي فلورینی کار شي. صحیح ده؟ نو د هايدروجن هلايد هم دی، هیلوجن ایسید یا هايدروجن هلايد، هايدروجن هلايد سره نو دې سره زه تعامل کومه، نو ما سره دام جمعي تعامل تر سره کوي. څه کوي؟ جمعي تعامل. نو سی یو ګونې اړیکه به شي او یو سره به هايدروجن وصل شي یو سره هايدروجن او بل سره به چې دی ما سره ایکس وصل شي او دا موږ سره جمعي تعامل موږ سره راکړه. مثلا ما سره پروپین دی CH3 یا هم دا دغه اخلو وبخښئ CH3 CH2 دا اخلو او د دې تعامل زه کوم مثلا د HI سره، نو ما سره په نتیجه کې به راشي CH3 CH2 د یو سره به هايدروجن وصل شي او د بل سره به څه وصل شي؟ ایودین. صحیح ده؟ نو د آیسوپروپایل ایوداید دی او د نوم چې دی 2 ایودو پروپان دی، 2 ایودو پروپان دی. او که مثال کې مونږ یو ساده مثال واخلو، مثلا CH دا یو دی ایتین دی مثلا، او د دې تعامل زه کومه د BR2 سره HBr سره وبخښئ. نو دې کې به یو سره کار یو سره هايدروجن وصلې، هر یو سره برومین دغه کې څه مسله نشته دی. نو ما سره برومو ایتان شو ده، هېڅ پروا نه کوي چې هر یو سره وصلې هايدروجن برومین د سره وصلې او که د سره چا سره چې وصلې د سره وصلې. خو که ته غیر متناظر کاربن، دا خو متناظر و، یعنې داسې ایتین چې زه په دوه برخو ما ویشلی شو، خو غیر متناظر سره ته وصلې. پروپین غیر متناظر دی، دی په دوه برخو نشم ویشلی، پروپین غیر متناظر دی. نو بیا مارکانوکوف وایي چې دا هايدروجن هغه چا سره وصل کا، دا هايدروجن چې دی دا به هغه چا سره وصلې چې چا سره په دوګونې اړیکه کې هايدروجن چا سره زیاتی، په دوګونې اړیکه کې چا سره هايدروجن زیاتی. نو ګوره په دوګونې اړیکه کې د سره دې کاربن سره یو هايدروجنز دی او دې کې دوه هايدروجنز دي. دا هايدروجن به د هغې کاربن سره وصلېږي چا سره هايدروجن زیاتی. نو دا CH2 سره به دا هايدروجن زیات شي چې دا CH3 به شي او دا ایودین به د بل سره وصلېږي. سمه ده؟ نو هايدروجن به چا سره وصلې چې چا سره مخکې نه هايدروجن زیاتی. صحیح ده؟ دې ته موږ یو مارکانوکوف اصول، مارکانوکوف که چېرته غیر متناظر الکین سره یا الکاین سره ته یو غیر متناظر مرکب یو ځای کې، نو هايدروجن به د هغې کاربن سره نښلي، د دوګونې یا درې ګونې اړیکې د هغې کاربن سره نښلي چې چا سره هايدروجن زیاتی.
او یو انټي مارکانیکوف دی چې هایدروجن باغ چا سره نخلي چې چا سره هایدروجن کمی. مثلا د دې مثال په پروپین کې ورکو. او د دې ریاکشن زه کومه د ایچ بی آر سره. نو دلته دوه حالتونه دي. که پر اکساید نو، که پر اکساید نه او دا یو د ایچ بی آر پورې خاص دی، او که پر اکساید و که پر اکساید نو هایدروجن با دغه هایدروجن با د هغې کاربن سره نښلي چې په دوګونې اړیکه کې چې چا سره هایدروجن زیات و نو باید د سره ونښلي د پاس نه. نو زه به دا داسې ولیکم چې سی ایچ درې سی ایچ دوه او یو هایدروجن با دا شي چې پر اکساید نه وي او برومین به زه د سره وصل کړم. او که پر اکساید و نو سی ایچ درې سی ایچ او سی ایچ دوه. که پر اکساید و نو بیا به برومین د سره وصلیږي او هایدروجن به د سره وصلیږي. دې ته موږ د پر اکساید اغیزه یو. دا د مارکانیکوف محصول دی. مارکانیکوف دا مارکانیکوف دی، دا انټي مارکانیکوف دی. مارکانیکوف څه وایي؟ که غیر متناظر الکین سره یا الکاین سره ته غیر متناظر مرکب یو ځای کې جمعي تعامل ورسره کې، نو هایدروجن به هغې کاربن سره نښلي چې چا سره هایدروجن زیات و، او انټي مارکانیکوف وایي چې هایدروجن به هغې چا سره نښلي چا سره هایدروجن کم و. نو دې کې سی ایچ سره یو هایدروجن موږ بل هایدروجن هم ور یو ځای کړو، نو دې ته انټي مارکانیکوف وایي. نو دا مارکانیکوف جمعي تعامل دی، مارکانیکوف، او دا انټي مارکانیکوف دی. او دا هم یاد ولرئ چې دا انټي مارکانیکوف چې دی یوازې ایچ بی آر سره دی. که اوس ایچ آی او ایچ سی ایل کې که پر اکساید یي او که نه وي مارکانیکوف په پالو کېږي. که زه تعامل د ایچ سی ایل سره کومه یا ایچ آی سره کومه همیشه به مارکانیکوف وي، که پر اکساید یي او که نه وي. خو که ته ریاکشن د ایچ بی آر سره کې او بیا پر اکساید اغیز کوي، که پر اکساید شته که نشته، که پر اکساید و نو بیا انټي مارکانیکوف دی، او که پر اکساید نو بیا مارکانیکوف دی. صحیح ده؟ نو بل مثال به واخلو، ساده مثال به واخلو. دا موږ سره زموږ ایتین دی، په دې ریاکشن زه کوم د سیل سره، دا کتاب کې هم دی. نو سی دا هایدروجن کار چا سره نښلی او څه چې څنګه چل چې ته کې. صحیح ده؟ او دغه هم هر چا سره نښلولی شي. کلورین دا یو کاربن سره نښلي او که دې بل سره نښلي. نو ما هایدروجن د سره ونښلو، نو زه به کلورین د سره ونښلوم. نو دا کلورو ایتان دی، کلورو ایتان. نو موږ چې کوم غوړي جوړو، جامد غوړي، نو هغه هم د هایدروجنیشن عملي ده، جمعي تعامل ترسره کوو موږ. صحیح ده؟ نو هغه د هایدروجني اسید سره خو نه دی، خو هایدروجنیشن یې موږ سره